ستړي مشي ملګرو. نن به نن زموږ درېیمه ناسته ده د میډیټیشن. او څنګه چې مخکې مونږ ویلي وو چې دا ناستې چې کوم دي په دې کې میډیټیشن رواني کوي. مونږ کله چې دا راسه مونږ کوو یا دا ډایلاګ مونږ کوو، د میډیټیشن آرټ چې دی په دې کې یوه خبره چې د هغې باندې برین، نروس سیسټم، وجود، مایند خبردار شي، هغې ته دوه والی وایي، ډوالټي ورته وایي انګریزي کې. نو دا څه شی دی او د دې نه څه ستونزې راولاړېږي؟ نو نن به په ډوالټي باندې خبرې وکړو چې ډوالټي څه ته وایي یا دوه والی څه ته وایي. که ستاسو پام وي نو د میډیټیشن دپاره چې د سنسکرت کوم ټکی دی نو هغه دی یوګا، یعنی یووالی، هولنس. نو دوه والی چې دی دې ته که تاسو پام وکړئ نو دا د سوچ نه راولاړېږي. د سوچ چې کومه اډانه ده نو هغه په ژبه باندې، یعنی په نوم باندې، په تورو باندې، په ټکو باندې ده، او ورسره په تصویر باندې ده، انځور باندې. نو دغه د کار څیزونه دي په عملي ژوند کې، خو په ژوره توګه باندې یو قسمه دوه والی رامنځته کوي. او که مایند د دې دوه والي نه ناخبره شي نو دی بیا کړېږي، دی بیا د ستونزو سره مخامخ کېږي. کوم ته چې مونږ دغه ویلی شو، سارو ورته په انګریزي کې وایي، په سارو کې مبتلا کېږي، دی په سرخه کې ونښلي. د رښتیا او د لیدلو نه د ده چې کوم صلاحیت دی هغه دغه شي، د هغې نه مخ واړولی شي، یعنی هغې نه ډسټراکشن پیدا شي. نو اوس دې له راځو چې دا ژبه یا ټکی یا انځور چې دی نو دا دوه والی څنګه پیدا کوي. دوه والی دا داسې پیدا کوي چې دا لیدنه چې ده د مثال په توګه باندې دا یو پروسس دی. لکه ونې ته زه ګورم نو ونه خو یو فزیکل شی به موجودي چې په هغې کې به کیمیکلز به وي، په هغې کې به خولي، پوستکی دی، ښاخونه دي، دا ټول هر څه دي. اوس دغه نومونه دي چې زه تاسو ته دا څیز ډسکرایب کوم، خو په اصل کې څو څیز که دا ونې دا ټکی چې دی دا دغه څیز پوره نه ډسکرایب کوي، نه بیانوي. نو آیا مونږ داسې لیدنه کولی؟ نو مونږ چې یو کله ونې ته ګورو نو مونږ وایو دا ونه ده. نو د ونې ټکی چې کوم دی او د ونې تصویر چې کوم دی دا د ونې په لیدو کې ښایل کېږي. یعنی ونه یو څیز دی، هغې نه چې رڼا وځي یا رڼا ترې راتمبېږي، هغه سترګو ته ننوځي، هغه نیورانس ته رسي او یو پروسس روان دی، یو انټراکشن روان دی، یو ورکړه راکړه روانه ده په یو بنیادي لیول باندې. خو کله چې مایند وایي چې دا ونه ده نو مایند په دغه وخت کې ځان یو نتیجې ته ورسوي. نو د هغه اکچوال پروسس چې کوم د لیدنې پروسس دی نه هغه پایې ته ورسېږي. نو آیا موږ داسې لیدنه کولی شو چې په هغې کې نوم او تصویر چې کوم دی نو کم نه کم مداخلت وکړي یا پکې ونه کړي درسره؟ او که دغسې لیدنه موږ وکړو نو د هغې سره به څه وشي؟ نو دا اوس یو داسې آرټ دی، که دا تاسو دغسې لیدنه وکړی شئ نو په دې کې دا وشي چې مازغه ډېر زیات چې کوم دی نو قلاري ته راشي، خاموشۍ ته ورسي، سایلنس ته ورسي، او د ده کې ډېر بدلون راشي، اوښتون پکې راشي، ټرانسفورمیشن چې څه ته وایي په برین کې دا راشي. اوس دا آرټ چې کوم دی دا د انسان نه ورک دی، ځکه چې انسان په ژبه کې ډوب دی، په نومونو کې، په تصوراتو کې او په تورو کې، ځکه چې ټوله غمخادي په ټکو باندې، په نومونو باندې، په تصوراتو باندې روانه ده. نو اصلي لیدنه چې کوم ده نو هغه د انسان نه ورکه ده. په دې وجه چې کوم دی نو د
د لیدنې پروسس چې کوم دی نو هغه کنډم شوی دی، نوم کنډم کړی دی، تصویر کنډم کړی دی. اوس تاسو به وایئ چې زه یو څیز ته ګورم نو تصویر خو به جوړېږي، تصویر خو به جوړېږي، خو چې کوم تصویر د مخکې نه جوړ دی چې هغه مداخلت نه کوي. اوس نوی تصویر جوړېږي، په هغې کې تاته نوي نوي څیزونه ښکاري، خو کله چې ته د مخکې نه د زده کړې مخکې نه د زده کړې شوي نومونو په دندوکار کې ونې ته ګورې نو بیا تاته پکې نوي څیزونه نه ښکاري، نو دغه پروسس کنډم شي. نو دا ډوالټي ده. نوم چې کوم دی دا ریپرزنټیشن دی. اوس د انګریزي دا ټکی چې دی دا ریپرزنټ په دې کې ری دی، مطلب دا دی چې دا دوباره پرزنټ کوي مایند ته. نوم چې کوم دی دا د دې دپاره و چې موږ هغه څیز په نشوالي کې دوباره خپل مایند ته، خپل سیستم ته پرزنټ کو، یا یې په ټولنه کې یو بل ته پرزنټ کو. که زه چاته ووایم چې زه د ونې خوا کې ولاړ وم نو دا ما هغه څیز ریپرزنټ کو، پرزنټ نه دی خو ما ریپرزنټ کو. خو کله چې ونه په خپله موجود دغه هغې ته زه ګورم نو بیا په کار نه دی چې د ونې نوم چې کوم دی نو دا دغه پرزنټیشن، یعنی ریپرزنټیشن په پرزنټیشن کې ننوځي. نو خیر دی که دا ننوځي خو چې مایند پې خبرداري، نو مایند بیا د ډوالټي په دې پروسس باندې خبر شي. اوس دا خو ما یو مثال درکړو د ونې، په دې کې نور هم ډېرې قیسې دي چې هغه به مونږ کوو. د مثال په توګه باندې کله چې دا نومونه، دا تصورات او دا تصویرونه په برین کې چې کوم دي په های لیول باندې کله دا خوندي شي نو د دې نه آیډنټیټي جوړه شي، د دې نومونو کلیکشن نه، د دې نتیجو نه، د دې اوپینینز نه، د دې رای نه، د دې نتیجو نه د دې یو غلبله جوړه شي، او هغه غلبلې ته موږ آیډنټیټي وایو، یا سلف ته جوړ شي، یا ځان ته جوړ شي. نو دغه چې کوم دی نو بیا ډېره غټه جدایي پیدا شي. د اکچوال پروسس او د اکچوال پروسس چې کوم دی نو هغه کنډم شي، یعنی پریزنټیشن چې کوم دی هغه په ریپرزنټیشن باندې ککړ شي. نو ډوالټي چې کوم ده یا دووالی، کله چې په دې باندې مایند خبردار شي، دووالی چې کوم دی نو دا د غم ښادۍ دپاره ضروري دی. لکه کله چې په ټولنه کې مونږ خبره کوو چاته چې دا پلانکی دی یا دا ډینګری دی، نو د هغې دپاره خو دا ضروري دی. خو کله چې مونږ د دې دووالي یا د دې ډوالټي په حالت باندې نه یو خبردار، نو بیا چې کوم دی نو مایند د ژورې لیدنې جوګه نه پاتې کېږي. بیا مایند د دغه نومونو، د دغه تصویرونو په جاخه کې تاویږي راتاویږي، او صرف چې کوم دی نو هغه نومونه او هغه تصویرونه هغه ری ارینج کوي، ری ارګنایز کوي، هغې له نوي نوي ترتیبونه ورکوي، فلسفې جوړوي، شاعري لیکي، ناولز لیکي، سټوریز لیکي. نو هغه ښه صحیح دي، هغې نه انټرټینمنټ جوړ شي، څه وخته پورې پې د انسان ذهن چې کوم دی د هغې پام بدل شي، ګزاره وکړي، خوند ترې واخلي، خو د زړه تشیا چې کوم دی نو هغې نه ځي. او یو قسمه په داسې حالت کې چې دغه خوند چې کوم دی نو بیا مسلسل جاري ساتل غواړي، د هغې نه ورته نورې مسلې جوړې شي، او اخر چې کوم دی نو انسانیت غونډ منډ چې کوم دی نو هغه د سارو د کندې ته ورخویږي، لکه څنګه چې نن راښویېدلی دی. او بیا په دې نه پوهېږي چې یاره ځکه چې دا یو نازک آرټ دی، د دې خبرې جرړې ته ځان رسول چې یاره نوم چې دی یا انځور چې دی هغه او اصل پروسس چې کوم دی دا یو نه دي، یو ریپرزنټیشن دی او بل پرزنټیشن دی. او که دا دواړه یو بل سره موږ مکس کړه نو د غم ښادۍ کار یا د روزانه کار یا د
پریکټیکل ژوند کار چې کوم دی نه هغه خو به وکړی شو، خو برین چې دی یا نروس سیستم چې کوم دی یا چې کوم زمونږ مایند ورته ووایه هغه به بیا د هلچل، هغه به د غویمنډ، هغه به د شور زوږ ښکاري. او دا شور زوږ داسې نه دی چې کنې دننه او پکې خبرې، خو دی به بیا په تصویرانو کې تاویږي، په نومونو کې به تاویږي، او خپل تیوریز چې کوم دي یا آیډیاز چې کوم دي یا بیلیفز چې کوم دي یا عقیدې چې کوم دي یا خپل نظریې چې کوم دي هغه هم د الفاظو نه جوړې دي، هغې ته به نوم ورکوي د حقیقت. یعنی ریالټي به یا چې څه دي په انګریزي کې چې واټ ایز چې څه دي هغه به کنفیوز کوي د نومونو سره. نو نوم چې کوم دی نو یو څیز پوره نه ریپرزینټ کوي، صرف د غم خاده ترخه ده پورې ریپرزینټ کوي. یو تیوري چې ده، تیوري فارمولا، هغه هم چې کوم دی نو یونیورس سم بیخي چورلټ نشي ریپرزینټ کولی، تر څه حده پورې ریپرزینټ کوي. د مثال په توګه باندې په لار روان ګاډی چې کوم دی د هغې حساب کتاب خو موږ د نیوټن په قانون باندې کولی شو، خو بیا موږ ته دا هم پته ده چې دا ګاډی د ایټمونو نه جوړ دی او د الکترونو نه جوړ دی. نو د نیوټن قانون چې کوم دی که هغه موږ ایټم ته یا الکترون ته اپلای کوو نو د هغې نه بیا موږ ته ستونزې جوړېږي. نو دا د نیوټن دا قانون داسې وګڼه چې دا د غم خاده کار کوي، په لاره روان ګاډی او راپرېوتونکې مڼه یا سیاره د دغه نه تاویږي، نو د هغې بیان کوي، خو بیا په ژوره توګه باندې دا د دې جوګه نه وي. نو اینې ریپرزنټیشن چې کوم دی په ساینس کې موږ ته پته لګي چې ریپرزنټیشن که موږ نه بدلو وخت تېرېدو سره نو بیا موږ ستونزو سره مخامخ کېږو. نو دغسې که نومونو ته او تصوراتو ته او خپلو نتیجو ته او خپلو عقیدو ته او خپل آیډیاز ته او خپلو فلسفو ته او خپلو نومونو ته که دې ته موږ پام ونه کړو چې د دې او د یونیورس په منځ کې څه رشته ده، یعنې ډوالټي ته پام ونه کړو، دووالي ته، نو بیا به موږ د ستونزو ښکار کېږو. نو د میډیټیشن په آرټ کې دا ډېره بنیادي خبره ده چې دووالی څه شی دی، دا د دې جرړه چېرته ده او دې ته به پام څنګه کوو. نو کله چې مایند په دې خبردار شي چې نوم، لینګویج، تصویر دا د غم خادۍ لپاره ضروري وي، خو د یونیورس په ژوره توګه باندې د پیژندلو لپاره دا د لارې خنډ هم جوړېدی شي، یعنې دا ډوالټي جوړوي. نو بیا مایند کې یو ټرانسفورمیشن راتلی شي.